مرګ خوند خامخا سکي. البته مرګ چې دی دا دوه قسمه دی. یو مرګ هغه دی چې هغه د دې وزیرستان د غرونو نه، زمونږ د ملکنډ د غرونو نه، د علم د غرونو نه دروند مرګ دی. او بل مرګ بیا هغه دی چې دا د چرګ د بڼې نه سپک مرګ دی. هغه انسانان چې له خپلو ځاني ګټو نه، د ځاني خواهشاتو نه له دې نه تېر شي او په کام باندې سر ورکړي، د کام دپاره شهید شي. دا مرګ دا د علم د غره نه دروند دی، دا د کوجک د غره نه دروند دی، دا د دې سلیمان د غره نه دروند دی. دا مرګ به چې دنیا ژوندی او پښتون وطن کې یو څوک په دې غرونو او رغونو کې اوسېږي، خامخا به فاروق خان یادوي، خامخا به میرزا علم خان یادوي، خامخا به ابراهیم خان یادوي، سعدالله خان کعبه یادوي، عارف خان به یادوي. دارنګه نور شهیدان په خپله زموږ د پارټۍ مشر خان شهید عبدالصمد خان سکزی په دې وطن سر کېښود. او دویم نمبر هغه خلک دي چې ما تاسو ته ووایي چې مرګ یا ژوند یې د چرګ د بڼې نه سپک دي. هغه خلک دي چې د خپل قام په خلاف، د خپل وطن په خلاف، د دشمن په جاسوسو کې، د دشمن په سپونو کې مړه شي. هغه خلکو که ډېر مالونه هم ګټلي خو نوم یې خلک په بده اخلي. مونږ خواته متل دی، تاسو خواته به هم شاهدي. مونږ خواته متل دی وایي د نرانو څلي او د بېغیرتو کلي. د نرانو څلي یادېږي او د بېغیرتو کلي. نو خدای پاک دې مونږه ټول په دغه لار باندې هسې هم انسان چې کوم دی دا به یو ځل مري. تر دې زموږ دپاره بهتره خبره بله نشته چې په دغه لار باندې مونږه خپل ژوند ته خاتمه ورکړو، په کومه چې زموږ دې شهیدانو ورکړې ده. په خپل مرګ باندې هم خلک مري، په خپل کور کې، په خپل تلتکه، په خپله بستره کې خلک مري. څلوېښت ورځې پسې بیا خپل بچي نه یادوي. مونږه چې خان شهید یادوو، یا باچا خان یادوو، یا دلته د میرزا علم خان کاکا کورنۍ یادوو، د جلات خان کاکا کورنۍ یادوو. دا په دې نه یادوو چې دا ډېر لوی نوابان دي، ډېر لوی خانان دي، ډېر لوی جاګیردار دي. زمونږ په وطن کې نور ډېر لوی لوی خانان شته، ډېر لوی لوی خانان شته. مړه دي خو بچو هم بیا نه دي یاد کړي. خپلو بچو قام خو لا پرېږده، خپل بچي نه یادوي. دا ځوانان چې شهیدان شوي دي تقریبا 18 جنازې دې کور ته رالې. نور دې خدای پاک خیر وکړي چې مونږ دا د خپل دشمن سره مبارزه وکړو، دا خپل وطن ازاد کړو. نور نو عزیزانو، خوشحال بابا ډېر پخوا ویلي و چې یو زوی مړ و، په خپل مرګ مړ و، نظام نه مې و. نو ده وی چې کاشکې ځوان زوی د افغان په ننګ کې مړ وی، نه چې ګور لره وردرومې د تلتکه. نو مطلب دا زمونږ شهید چې دی عارف خان یا له دې نه وړاندې دا د قام په نامه شهیدان شوي دي، دا د ډېر ټول قام شهیدان دي. دا کور چې دی دا د ټول پښتون افغان کور دی. په دې کې به علي خان دې هم همت کوي،
د کور ځوانان دي که زاړه دي نارینه دي که زنانه دي دا څلی به د پښتنو ساتي په دې به انشاءالله موږ راغونډېږو نور نو خدای پاک دی تاسو ته موږ ټولو ته د خدای پاک صبر راکړي د دوی چې کومه خلا پیدا شوې ده خدای دې په موږ فضل وکړي چې ستاسو دا کورنۍ د دې کام دا تشه ډکه کړي او موږ له د خدای پاک دا توان او توفیق راکړي چې یوازې دا جنازې ستاسو ته پوهره نه وځي دا نور پښتون دي هم خدای پاک داسې ننګیالی کړي داسې غلجالی دي کړي چې زمونږ دا کام د خپل واک او اختیار خاوند شي د دې بدترینې غلامۍ نه خلاص شي نو عزیزانو ډېرې خبرې دي بیا به راځو انشاءالله دا زمونږ کور دی موږ دا ځای نه پرېږدو تاسو به موږ نه پرېږدئ خامخا به راځو خدای پاک دې ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس کې ځای ورکړي تاسو موږ له د خدای صبر راکړي او د نور کام له د خدای پاک د دې کام د ازادۍ او د خپلواکۍ په لاره کې د جدوجہد توفیق ورکړي ډېره مهرباني ډېره مننه خدای په عزت